جادویي کوې ګلونو ماشومانو که په سټوري ځان پوه کول غواړئ ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. په یو کلي کې به حفیظ او د هغې ښځه اوسېدله. هغو به زمینداریانې کولې او خپل پټي هم وو او هغو ته د اوبو ډېر سخت ضرورت و او د اوبو پسې ګرځېده چې موږ ته یو کوی میلاو شي او خپل پټو له پې اوبه ورکوو. او بل خوا په دغه کلي کې د حفیظ د ښځې ورور هم اوسېده چې هغې د کویانو کار کولو او ډېر کنجوس انسان و. نو یو ورځ دغه حفیظ دغې خپل اوښې پسې راغلی وي او د کور مخې ته ورڅه خبرې کوي چې ما ته یو کوهی پکار دی او ماله به ته یو کوهی راکې. نو هغه ورته واپس جواب کې وایي ارې چې تا له کوهی نه درکم نو بل چاله به ورکم یاره. تاله به زه کوهی درکم کوهی ده هېڅ خبره نه ده خپل پټي به ترې اوبه کې. او دغه ډېر دوکه‌باز وي او په خبرو کې دغه حفیظ ته خبرې وکړي پستې چې زه به تاله کوهی درکمه. او حفیظ ورته هم وایي چې اوکې ده ماله به کوهی راکې. او دغه ځکه ورسره خبره وکړي چې پلانی کوهی ستا شو او دغه پې خرڅ کړي. او بیا حفیظ په دغه کې خپل پټي ته تللی وي او د هغه کوهي خوا ته ولاړ وي کومې چې اخیستی وي او ډېر زیات خوشحاله وي. یو ښځی ورسره هم وي او ځان سره وایي ارې ښځې دومره ښایسته غټ کوهی دی اوس خو به زموږ زمینداریانې نورې هم ټیټې شي ځکه چې دومره ښکلی غټ کوهی دی او دې کې به هم ډېرې وي. نو زموږ پټی به ورسره پیدا وکړي پیدا. او کنه سړیه دا خبره دې صحیح ده چې موږ اوس دغه ځان له واخیست کوهی او اوس به زموږ پټی د نورو پټو نه ډېر ښه وي چې اوبه به ورته په ټیم میلاویږي. او په دې کې دغه دواړه یو بل سره خبرې کوي او په دې کې هغه کوهی چې پرې خرڅ کړی وي هغه راشي او وایي ارې حفیظه تاسو دې کوهي سره ولاړ یې او ډېر ورته خوشحاله او دا کوهی بلکې ستاسو نه دی ستاسو صرف کوهی دی کوهی او اوبه به ترې تاسو نه رالی نه بلکل به ترې اوبه تاسو نه رالی ځکه چې تاسو ما د کوهي خبره کړله د اوبو خبره مې در سره نه ده کړې نه. اوبه زما د یو کوهی ستا دی که اوبه الی نو د هغې به ماله بیلې روپۍ راکې بیلې. نو هغه ډېر دوکه‌باز او دغه څه په دغه خبرو کې داسې وایي او حفیظ ته واپس وایي ارې هلکه ته خو ډېر دوکه‌باز یې ما په تش کوهي څه کول څه چې ته ماته وې اوبه پکې زما دي نور کوهی ستا دی نو زه نور په کوهي څه کړمه چې اوبه پکې ستا دي. ما خو د اوبو دپاره اخیستی دی د اوبو دپاره څه د خشاک دپاره خو مې نه دی اخیستی چې ورغورځوم یې ورته. دغه دواړه خبرې کوي او په دې کې دغه کوهی एकदम جادویي شي او دغه حفیظ او د حفیظ ښځه ځان ته راوکاږي او دغه کوهی ایسته په هوا شي او لاړ شي بل یو ښکلي پټي کې ولګي او هغې پټي کې چې څنګه ولګي او دغه دواړه ترې بار ته راوځي
او ځان سره وایي حفیظ ورته وایي خپلې ښځې ته هرې ښځې دا څنګه چل وشه او دومره ښکلی پټې او مونږه او هغه بل رور دې څه شو کامچوره دومره ښکلې پټې ته مونږه څنګه رالو نو په دې کې دغه دواړه ښه په سکون دغلته ژوند تېروي او ګلونو ماشومانو دا سټوري د دې ځای پورې وه که سټوري هم خوښه شوې د داسې سبقامیزو ویډیوګانو لپاره ورسره زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ او کمنټ کې راته ووایئ چې د دې نه تاسو څه سبق حاصل کو د بل ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان